اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه د سوره فاتحه. اصل عزتمندو دا ترجمه د کول ځکه ضروري دی. هم سوال خلک کوي چې موږ مونځ کوو او د مانځه کې زموږ سوچونه پر یو بله خوا وي. که چېرې موږ تاسو د سوره فاتحه ترجمه زده کوو او د هغې په ترجمه کې غور او فکر کوو، انشاءالله بیا به دا مسله نه وي. نن زه ترجمه کوم، تاسو ترجمه صحیح زده کړئ او د هغې په معنی کې بیا غور او فکر کوئ. بیا به زه انشاءالله ستاسو نه پوښتنه کوم او بیا به دغه مسله تاسو ته نه وي درپېښ. یوه او دوم، همیشه موږ لمونځ کوو له الله سره څه وایو؟ زموږ مطالبه څه ده؟ رب العالمین سره موږ کومې خبرې اترې کوو؟ د هغې په مقصد او په معنا به م پوه سئ. او بیا د دې صورت په تشریح کې زه یو حدیث تاسو ته بیانوم او بس بیا به زیاتر چې دی پر مخ باندې ځو که د خدای خوښ. بسم الله الرحمن الرحیم. په نامه د الله چې مهربان او رحیم دی شروع کوم. الحمد، تمام تعریفونه لله الله لره دی، رب العالمین چې پالونکي د ټول عالم دی، د ټولو جهانونو دی. الرحمن مهربان دی، الرحیم رحم کوونکی دی. په دنیا کې چې هغه پر کفارو پر مسلمانانو دواړه مهربان دی، روزي ورکوي. رحیم دی په آخرت کې صرف پر مسلمانانو باندې چې هغو ته به خپل عمل بدله ورکوي. مالک یوم الدین، بادشاه دی د ورځې د قیامت. د قیامت کومه ورځ ده، الله تعالی د هغې بادشاه دی. ایاک خاص تا لره نعبدو موږ عبادت کوو، و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو. په دې عبادت کې الله موږ له تا نه مدد غواړو. او د دنیا په هره معامله کې رب العالمین د چا در ته نه درم، ستا به در ته ولاړ یم. د ورځې څو واره دا خبر ما او تا رب سره کوو چې ربه هم ستا عبادت کوم او هم ستا نه مدد غواړم. اهدینا، اهدی ته وښایه نا موږ ته صراط المستقیم، الصراط المستقیم سیده لار. کومه لار؟ صراط الذین، لار د هغو کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغو باندې، غیر المغضوب تا پر هغو باندې غصه نه ده کړې، علیهم په هغو باندې، ولا الضالین او نه تا دوی ګمراه کړي دي. ای الله د هغو خلکو لار موږ ته وښایه چې پر هغو تا انعام کړی دی. هغه څوک دي؟ انشاءالله د سوره انعام آیات 150 تر 153 پورې الله هغه کسان ذکر کړي دي چې هغه کوم کسان دي او پر کوم چا چې رب غصه کړې ده هغه کوم کسان دي، هغه به انشاءالله موږ پر مخ وایو. الله چې کوم تا خلک ګمراه کړي دي د هغو خلکو لار موږ ته مه وښایه. عزتمندو دا هغه صورت دی چې ما او تا د ورځې بار بار وایو په مانځه کې. له رب سره زه کوم عهد کوم، زه د رب سره څه غواړم د رب نه. د دې صورت په معنیو کې سوچ کوه، انشاءالله تشریح به موږ بیا تا ته کوو. ما تاسو ته یو حدیث د دې صورت تشریح رسول الله په یو حدیث کې کړې ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي قسمت الصلاة بیني و بین عبدي نصفین، لمونځ ما تقسیم کړی دی د خپل ځان او د خپل بنده په منځ کې په دوو حصو باندې. ولعبدي ما سأله، یو حصه دا ده چې بنده سوال کوي. فاذا قال العبد، کله چې بنده ووایي الحمدلله رب العالمین، تمام تعریفونه رب العالمین لره دي. قال الله تعالی، الله وفرمایي په جواب کې حمدنی عبدی، بنده زما حمد ووایو، ثنا یې ووایو. و اذا قال، او کله چې بنده ووایي الرحمن الرحیم، چې رب مهربان او رحم کوونکی دی، قال الله تعالی، الله تعالی د دې په جواب کې ووایي اثنا علی عبدی، بنده زما ثنا وویله، زما صفت یې وکاو. و اذا قال، او کله چې بنده ووایي مالک یوم الدین، نو قال الله تعالی، الله په جواب کې ورته ووایي مجدنی عبدی، بنده زما بزرګي بیان کړه. وقال مرة، بل حدیث کې راځي یو ور چې رسول الله ان الله تعالی فرمایي فوض الی عبدی، چې بنده خپل ځان ما ته حواله کړي. فاذا قال، او کله چې بنده ووایي ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ای الله د خاص تعالی عبادت کوم او دستانه مدد غواړم. نو قال الله تعالی الله ورته فرمایي هذا بیني و بین عبدي، دا زما او زما د بنده په منځ کې مشترک دی. ولعبد ما سأل، او بنده چې د کوم شي سوال وکاو. فاذا قال، او کله چې بنده دا دعا کوي اهدنا الصراط المستقیم، ای الله توشای مستسیده لار، صراط الذین لار د هغو کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغو باندې، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، او تا پر هغو باندې غصه نه ده کړې او تا ګمراه کړي نه دي. نو قال الله ورته فرمایي هذا لعبدي ولعبد ما سأل، دا هغه د بنده دعا وه، دا د بنده سوال چې د سوال وکاو. عزتمندو دا هغه سوره فاتحه ده د قرآن کې الله تعالی ورته فرمایي و رسول الله ته ولقد آتیتک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. په سوره هجر کې الله ورته فرمایي چې ای رسول الله ما ته د 7 مثانی در کړې ده. د دې سورت خپل فضایل دي او تشریحات دي، خو ما تاسو ویل چې مختصر ترجمه او مختصر تشریح پکار دي چې دا سورت مو تاسو زده کو، د هغې په ترجمه باندې ځان پوه کو او بیا چې مونځ کوو پاکې غور او فکر کوو. نو یقینا په مانځه کې به زما او ستا دپاره چې دی هغه خوند چې کوم مونځ ما او تا چې دی یعنې زړه غواړي هغه لمونځ به بیا چې دی زما او ستا هغه چې دی هغه لمونځ جوړېږي. الله د ما او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي.